د افغان او امریکایي چارواکو لخوا په قطر کې یو ځل بیا مذاکرات پیل شوي دي. د دغه مذاکراتو په اړه تېره ورځ CNN یو راپور ورکړی و، خو لا هم زیات معلومات نه وو ترلاسه شوي. اوس د افغانستان اسلامي امارت یو باوري سرچینې منلې چې دغه مذاکرات روان دي. دغه باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، تلونوس ته ویلي دي چې د اسلامي امارت او امریکایي پلاوي د شنبې په ورځ په دوحه کې سره لیدلي دي. سرچینه زیاتوي چې دغه دواړو لوري افغانستان په هوایي حریم کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې د ګرځېدو او په اګست میاشت کې د امریکا د هوایي برید د دوحې د هوکړلیک د نقض او د هغه د عملي کېدو د بانکي محدودیتونو او سویس ته د افغانستان د شتمنیو د لیږد په هکله خبرې اترې کړي دي. د دغې سرچینې په وینا د اسلامي امارت پلاوی د استخباراتو ریاست، د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارت له استازو څخه تشکیل شوی ده، او همدارنګه د امریکایي پلاوی هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او همدارنګه د دغه هیواد د استخباراتو یا CIA له استازو څخه جوړ شوی ده. که چیرې افغان او امریکایي لوري په دغو مواردو کې توافق ته ورسیږي، نو دا به د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ وي. همدارنګه په دغو استازو کې د دواړو هیوادونو لخوا ډیر باصلاحیته اشخاصو ګډون کړی ده، چې د هیوادونو د کلیدي وزارتونو او ادارو استازي پکې موجود دي، چې د هیواد د راتلونکي لپاره یو ښه پیغام لري، او هغه مشکلات چې د افغانستان اسلامي امارت یې د امریکا سره لري د حل کېدو په درشل کې دي. همدارنګه څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو خبري کنفرانس کې دا خبر واضح کړه چې د ټولو مسایلو حل د خبرو اترو له لارې غوره ده. اسلامي امارت په خبرو اترو باندې باور لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې اسلامي امارت د افغانستان اشغال چې تر ټولو ستره قضیه وه د خبرو اترو له لارې حل کړه. همدارنګه امریکا ته بیا هم بلنه ورکوي چې دغه مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي او د زور او فشار اپشن نور بس کړي، ځکه کومه نتیجه نه ورکوي.